اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیه. د مرګ خو لازمن د هر چا د پاره حق تی راځي به. بیا د مرده سره چې مونږ کوم هغه د کفن دفن او د غسل کومه طریقه ده قرآن او حدیث هغه ذکر کړی ده، د فقهي کتابونو بیا تفصیل ذکر کړی دی. نو مختصر هغه طریقه به بیان کو، هسې تفصیل دی پکې خو چې نوجوانانو ته هم یاد شي. نو اول نمبر دا چې کله یو انسان وفات شي او بیا د هغه د غسل د پاره کم خپل خپلوان هغه را جمع کیږي، نو د غسل د پاره لومبې مونږ تخته ږدو چې دغه تخته پاک وي، او دغه شان د هغې د پاره مثال بالټۍ دی، لوټه ده، صابون دی، او د بیرې پاڼې هغه بعضو کتابونو لیکلي خو هغه ټایم کې صابون نو ځکه د بیرې پاڼې به هغه استعمالي دی. دغه شان عطر ورسره هغه پکاري، خوشبو د پاره بیا وروسته په کفن باندې لګي، کاپور ورسره پکاري. نو بعض مشران هغه کور کې ساتیم دا لونګ نی چې دا اوړه کړي وي، نو دا د سجدې به دې ځایونو باندې مږي، او چې دغه نی دا لونګ نو بیا کاپور هغه استعمالیږي. کاپور مشران یې پیژني، سپینې غټې ګولۍ وي، اکثر د بسترو د پاره هم خلک د صندوقونو کې هغه استعمالي خوشبو د پاره. به هر حال نو دا مختصر. بیا مړي ته به غسل ورکوي څوک نو چې کوم خپل نږدې رشته داران دي، مثال پلار دی زوی وفات دی یا دغه شان رور وفات دی، نو خپل رور به راپاسي، ترو ماما، دا نه چې پلانکي ماما ته راشه زما پلار ته غسل ورکه. د دې علما اجازت نه ورکي. ولې؟ انسان کمزور دی، هرنګه حالات په انسان ناتلی شي. د غسل دوران کې دا هم دې طریقه کې وایو که چېرې څه غیب پکې هغه ښکاره شي نو به چاته وایي هم نه. نو په پردو خلکو باندې خپل مړي ته غسل ورکولو نه وي پکار. زنانه ته چې غسل ورکړي نو چې کومې نږدې رشته دارانې زنانې هکه نږدې زنانه به ورته هغه غسل ورکړي. او بیا د غسل دا چې کم کس دی چې دی دیندار وي، د مسلو نه ضروري مسلو نه هغه خبر وي، او که ورکوټې الګ دی ورکوټې هغه جینۍ ده نابالغه، نو که د پاره بیا هر څوک هغه غسل ورکړي هغې کې بیا څه مسله نه راځي. بل دا چې کم د غسل سامان دی چې دا د اول نه هغه را جمع شوي وي، اوبه برابر کې تړمې کي، دغه بالټې لوټې او دغه تخته چې دا هر څه برابري، کفن د مخکې نه هغه برابري، کټ کې برابر کې هودي وي. بیا د دې نه بعد دا لوټي بروالی تاک عدد 3 یا 5 په هغې باندې به دغه شان استنجا وکړي. د هغې نه بعد د کفن سره څه ټوکړې راغلي دستانې وي د کپړې، نو هغه به ګس لاس ته واچي. نو چې څنګه عام مونږ د مونځ د اودس کوو مونځ دپاره هغه استنجا چې څنګه کوو دغه شان استنجا به دې مړي ته وکړي، به دې ګس لاس باندې بیا دغه به لر کړي، دغه دستانه به وغورځي، بیا ښي لاس ته به بله دستانه واچي، نو خوله کې او پوزه کې به ورته اوبه نه اچي، صرف دا کچینه ګوته هغه به لونده کوي او هغه به دا پوزه کې وي، او مسواک ګوته هغه په غاښونو باندې صرف راکاږل دي، ځکه مړي خولې نه خو بیا اوبه راوتې نه شي. بیا چې څنګه عام مونږ د مانځه دپاره اودس کو دقه شان اودس به ورته کې مخ وینځل او څنګلې او مسه خپې دا ټوله طریقه به وکړي. د دې نه بعد بیا اسانه طریقه مختصر به د ښي طرف باندې به اوبه واچي، بیا په ګس طرف باندې به اوبه واچي چې ټول مړی هغه خلون شي. د هغې نه بعد به بیا صابون نه والي. نو د دې نه مخکې یو طریقه هغه دا چې څنګه دا مړی هغه کپړې ته اوباسي، دا خو مونږ ډایرکټ د اودس سره نو لازما لامبل هغه لازم و ملزوم دي، نو ځکه مونږ دغه مخکې ووي چې څنګه کپړې ته اوباسي نو لومبې به ترې ښکته لباس هغه لرې کړي. بیا د کفن سره یو 4 ګوټه ټوکړی، نو دا به د د پانډو نه وال تر نامه پورې به دغه دی به کېږي، نو بیا به ترې کمیس هغه لرې کړي. دا عورت به د غسل دوران کې هم دقه شان پټي، که یو سړی بیا غسل هغه ګران دی نه کپړه به اوچتي دا یې لاندې به وباچي چې دغې ته زموږ خیالي. او مالوچ په استعمالي، نو که یو کس وي چې مالوچ دی کې کم دی کې استعمالیږي د دغې کپړې د پاسه که خیال مو کړي د کفن دا کپړه چې دی دې کې بتي، نو چې بیا کله به دې اوبه واړي هغې کې بدن ښکاري، نو د عورت به دې ځای باندې به دغه مالوچ غونډ کېږي چې دې څیزونو ته هغه خیالي. دغې نه بعد بیا په ښي طرف باندې اوبه، بیا په ګس طرف باندې، بیا یو طرف باندې صابون مګل، بیا په ګس طرف باندې سیدې انشاءالله. نو بیا که 2 پیرې یا 3 پیرې اوبه، بس هغه مړي ته کتل پکاري چې بدن هغه 2 پیرو سره پاکېږي 1 پیرو سره پاکېږي، بس دا کافي دي. د دغې نه بعد بیا چې کم کفن دی هغه 3 کپړې دي، د نارینه دپاره، زنانه لپاره هغه 5 ازار دی، لفافه دی، کمیس دی دا، او د زنانو دپاره پکې 2 سیوا دي، سربند دي، سینه بند دي، په هغې بیا زنانه پوهېږي دا ورته بیا هغه ویل پکاري، خو اکثر مشرانو زنانو ته دا طریقه هغه معلومي. به بیا دغه کفن کې هغه بندول، او د هغې نه بعد بیا جنازې مونځ دی او د آخرت سفر دی. الله تعالی دې مونږ ټولو ته دغه سفر آسان کړي.